تازه نوې او د خوشحالۍ خبر راشد خان یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې وځلید دا چې څنګه ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د نړۍ په کچه ډېرې داسې توپ اچوونکي شته چې هیوادونو کې لوبې کړي دي دوی په یوازې ځان په یو ځانګړي هیواد کې د زیاتو ویکټو اخیستلو ریکارډ لري دا چې د نړۍ نورو بالرانو نسبت راشد خان ته ډېرې لوبې کړي او په عمر کې هم ترې مشران دي خو د بالینګ د ځلېدا په برخه کې بیا ترې راشد خان ډېر پرمختګ کړی او دغه بالران د ویکټو په اخیستلو کې شاته کړي دي هغه لیست چې کرک بس ویبپاڼې خپور کړي پکې د راشد خان په ګډون 4 بالران ذکر شوي چې په یو هیواد کې ډېرې ویکټې ترلاسه کړي د ویکټو اخیستو په برخه کې د لوبو یادونه نه ده شوې چې هر بالر په یو ځانګړي هیواد کې څو لوبې کړي دي خو یوازې د ویکټو شمیر په ډاګه شوي راشد خان په یوازې ځان په ټولو لوبو کې په هندوستان کې 2 ویکټ یې اخیستي او په هندوستان کې د زیاتو ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی د نیوزیلند ټیم څخه سوتی په خپل هیواد کې نیوزیلند کې زیاتې ویکټ یې اخیستي هغه په نیوزیلند کې 1 ویکټ یې اخیستي دي او په یو ځانګړي هیواد کې د زیاتو ویکټو اخیستو په برخه کې دویم ځای خپل کړی دی دریم بالر بیا سریلانکایي ملنګا دی ملنګا د سریلانکا په 20 ځایونو په خپل توپ اچونه کې 9 ویکټ یې اخیستي دي همدارنګه د راشد خان یو بل ریکارډ درته وښیم راشد خان په شلوریزو لوبو کې تر نورو بالرانو زیات توپونه ترسره کړي هغه په ټولو شلوریزو لوبو کې چې د ویسټ انډیز سیریز پکې لا نه دی حساب شوی 1455 توپونه ترسره کړي دي چې په دې برخه کې لومړی مقام لري دویم لوبغاړی بیا نیپالي سندیپ لامیچانی دی هغه د اکتوبر تر میاشتې پورې په شلوریزو لوبو کې 915 توپونه ترسره کړي دریم بالر بیا افغاني مجيب الرحمن دی مجيب په ټولو شلوریزو لوبو کې 933 توپونه ترسره کړي دي څلورم بالر عمران طاهر دی نوموړي په شلوریزو لوبو کې 950 توپونه ترسره کړي دي پنځم بالر بیا محمد نبی ساخیل دی اساخیل په شلوریزو لوبو کې تر اکتوبر میاشت پورې 888 توپونه ترسره کړي دي دا د دې لوبغاړو په بالینګ کې ډېر دخالت او بوختیا په ډاګه کوي نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه ولیدله تر بیا بل ویډیو دلته الله پامان